د عمر رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه سے روایت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سواوري دل ویله بین انا نائم اوتیت بقدح لبن زبدوم پرشتو یو جام د شیدو را تراوړي یو لوشي چې په دې کې شیدې لوېدلې وې دا را تراوړي فشربت حتى اني لارى الري يخرج في اظفار رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما دونه وچښلې چې اثر د دغه شیدو ما په خپلو نوکانو کې ولیدی ما داسې په دې شیدو باندې ځان اوبه کړي چې اثر د دې شیدو د اوبه کېدلو د ما په خپلو نوکانو کې ولیدل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب بیا چې نورې پاته شیدې وې هغه ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته ورکړي دا بیا خوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی د انبیاو خوب چې دی دا وحی ده که د ابراهیم علیه السلام خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه دا ټوله وحی دي قالوا فما اولته یا رسول الله بیا صحابه کرام ورته ای د الله رسول څه تاویل دی وکړي دی خوب قال العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دې تاویل ما دا وکړي چې د علم دی الله جل جلاله ما ته دونه علم را کړی دی چې د انسانانو په خشته کې چې څونه علم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دی دونه علم بل چاته الله جل جلاله نه دی ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله بهذا نهایت علم زیات علم الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی لیکن هغه عقیده سبا ګوري ځان ډیر پام کوي چې د شرک او د کفر عقیده به نه خپلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به مو د علم غیب چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم علم غیب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مغیباتو خبر دی په غیب باندې خبر دی دا کفري عقیده دا د اهل سنت او جماعت عقیده نه دی څه بځان ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله بعض مغیبات شولي لکه جنت یې ورښکاره کړی دي په جنت کې مرتبه ورښکاره کړي دي خپل امتیان په خوب ور باندې لیدلي دي مرتبه ورښکاره کړي دي الله جل جلاله د فتح د نصرت شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شولي دي د قیامت علائم ور شولي دي لیکن یو علم غیب دی دا صفت الله جل جلاله دی د رسول په د هیڅ یو رسول په باره کې بم دا کېده نه چې دا عالم الغیب دی عالم الغیب څوک دی الله جل جلاله دی البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم مثال په دنیا کې سړی نشي ویلی د بل چا په باره کې الله جل جلاله دون علم ورکړ دلته د حدیث شریف کې دا رقم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د دې شیدو چې په جام کې راوړي او ما تیرا کوي ویچ ما شیدا شیدې وچشلې د دې معنا د علم پاته شیدې ما عمر رضی الله عنه ته ورکین الله به پر د پر سینه باندې د علم دروازې را خلاص کی او یو صحابي مبارک وای چې د ټولو عربو علم د ترازو په یو پله کې واچي او د عمر علم په بل پله کې واچي د عمر علم باندې زیات الله جل جلاله دون علم د تور کړی دون لوی عالم حدیث شریف کې راځي د دې حدیث شریف روایت بیا بخاری او مسلم دواړو کړی